که لږ لا نور هم وړاندې ولاړ سو موږ به په دې باندې آګاه سو او پوه به سو چې زموږ دین ته، زموږ عقیدې ته، زموږ ولس ته، زموږ فرهنګ او عنعناتو ته په هره معنا او په هر بخش کې لویه خساره چا رسولې ده. امریکایانو، روسانو، انګریزانو، که چنګیزیانو. خو که موږ ټول د تاریخ ټولې پاڼې مطالعه کو وګورو له هغه زمانې نه تر ننه پورې داسې یو خساره او نقصان چې جبران دې موږ نسو کولی، داسې یو خساره او نقصان چې دا خسارې څه د وتلو دی یو نیک بدیل نه وي، هغه موږ ته نه انګریز، نه چنګیز، نه روس، نه امریکا رسولې ده، لکه دغه داخلي ګوډاګیانو او دلته د پردو په افکارو باندې ملبوس اشخاصو او څیرو چې موږ ته رسولې ده. په دیني لحاظ یې رسولې دی، په عقیدوي لحاظ یې رسولې دی، په عنعناتي او کلتوري او رواجي لحاظ یې رسولې ده. موږ یې د نړۍ و خلکو ته سپک معرفي کړي یو، زموږ ارزښتونه یې د نړۍ و خلکو ته سپک ور معرفي کړي دي، زموږ هویت یې پردی ور معرفي کړی دی، در حال کې چې افغانان په ټوله دنیا کې په یو اسلامي تعین معین هویت باندې دنیا پیژني. دوی کوشش کوي، هلې ځلې کوي له وخته د روسانو له وخته تر ننه پورې چې دغه دواړو انقلابونو د وختونو منفوره پردي ټامیان اوس هم اکثریت ژوندي دي. چا له کمونیزم سره په تړونونو وابستګۍ باندې دلته د افغانانو عزت و لیلام و ابرو و حیا د پایمالولو هلې ځلې او منډې ترنډې کولې، او چا د امریکایانو له راتګ سره اوس له امریکایانو سره پښې جګې نیولې دي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې زموږ تاریخ پیکه کې، زموږ تاریخ له منځه یوسي، زموږ تاریخ سپک معرفي کې. موږ داسې یو ویاړلی تاریخ لرو چې د تاریخ ټول بابونه مو له غیرت نه، له شجاعت نه، له ایمان نه، له اسارت او قربانۍ نه، له یو ویښ ضمیر نه، له وجدان نه، له هغه حقیقي معنویت او روحانیت نه ډکې دي چې له مخې یو قوم خپلواک، یو قوم آزاد، یو قوم ورباندې د څلورو حریتونو سم اعمال بدل کېدلی شي، لکه حریت الفکر، حریت القلم، حریت اللسان، حریت الاراده. دغه ټول حریتونه چې په یو قوم، په یو معاشره، په یو ټولنه کې د یو ټولنې په وګړو کې موجود سي، هغوی ته وایي مستقله ټولنه، هغوی ته وایي خپلواکه ټولنه، هغوی ته وایي د کاواکیت او د پردي پالۍ او د پردي استبدادیت او استمرار نه خلاصه ټولنه. زموږ دغه تاریخ د له منځه وړلو دپاره زموږ د حقیقي دښمنانو یهود او نصاراو په اشارو او مرستو باندې زموږ تش په نوم هغه مسلمانان او هیوادوال چې ټول عمر یې دعوا یوه عمل یې بل دی، هغوی دا کارونه کړي دي. که نن امریکا، روس او انګریزان زموږ په هغه ماتو نازکو باریکیو باندې نه دي خبر دومره څومره چې موږ د خپل د کور شیطانان او خبیثان ور باندې خبر دي. که موږ د دې خلکو داخلي تاریخ مطالعه کوو وګورو چې موږ به له امریکا سره، د انګریزانو سره، له هر چا سره وڅه جوړجاړي ته د رسولو عقلي منطقي تصوري لارې ولټو پیدا به کوو، خو د دې خپلو سره به راته هېڅ لاره، نه عقل، نه فکر، نه اراده هم نه دین راکړي. زموږ خپل دومره بد وه، دومره بد سوه، دومره بد وروزه سوله چې نن زموږ په هیڅ ارزښت باندې د لیلام او د تاړاک لپاره سپما نه کوي. هغه څه جنایتونه او وحشتونه چې په عملي ډګر کې د وحشت په باب کې دي کړي دي، که هغه وحشتونه موږ وارزو وګورو، مطالعه یې کړو له نورو وحشتونو سره د انګریزو، د امریکا او د روس بېلګه یې موږ نسو لیدلی. که موږ د دې وحشتونه او بیا د دې دعوه د اسلام او د افغانیت راواخلو او بیا د امریکایانو وحشتونه او د هغوی څرګنده دښمني راواخلو، د هیڅ چا عقل به دا ونه تلي چې واقعا دا د امریکایانو د وحشت آن سلمه حصه لا هم مساوي دی، چې په وحشت کې د تر داسې اندازې وحشت وکوي. د تاریخي شرمندګۍ او ارذلت لپاره چې زموږ خلک ټول تاریخي ارذلین وګرځوي، کم قسم کار دی ونه کوي، په کم عمل باندې دی لاس پورې نه کوي، د کم گفتار نه دی شاتګ وکوي، لا هم نن ورځ کوشش کوي چې وړاندې ورپکې ولاړ شي، مخ ته ولاړ شي، تر څو دا تاریخ نور هم ورټي، نو خپل بد او خپل دشمنان د کور دننه وپېژني.
د هغوی پیژندنه زموږ لپاره ډېره مهمه ده کنه سبا به تر دې بد دشمنان راته وزېږوي پیدا به کړي بیا به زموږ کار هم دا وي چې خپل به وژنو دا یو مثال لري لکه په وجود کې د یو بیماری لکه کینسر هغه غدې او حجرات چې په وجود کې په کوم ځای کې قرار لري که چیرې طبي ماهرین ډاکټران دغه غده یا دغه حجرې چې د کینسر او د مرګونی بیماری په بدن کې خنثی نه کې که جسم ته نور د هر قسم دوا د هر قسم درد لپاره دوايانې ورکوي خو هغه به نور هم زیاتیږي میکروبونه به زیاتیږي بالاخره به انسان د مرګ باعث ګرځوي نو موږ هم که په نورو کارونو ډېر تمرکز وکړو او حقیقي کار رانه پاتې وي هغه لکه د خپلې ټولنې خپل د لسنونې ماران اصلاح کول پیژندل یا هم سمول او یا هم د خپل اعمالو او جرایمو په سزا رسول کنه نو ټول عمر به موږ د دې خپلو خلکو په اصلاح را باندې تیر شي بیرونی خدمت پر رانه پاتې وي